نړۍ ته یې تازه سترګې غړولې، خو د مور لیدلو ارمان به یې ټول عمر پوره نه شي. د ماشومانو دغه جوړه د هغه میندو اولادونه دي چې د کابل سې شنبې ورځې خونړي برید کې د زیږون په بستر یې د وسلوالو مرمۍ له سره ووتې. په کړېغو ژړا یې ښایي په وژل شوې مور پسې وي، خو ناخبره له دې چې مور به د تل لپاره ونه ویني. خو دا بیا د انساني همدردۍ بل اړخ دی. دغه غبرګې مېرمنې دې روغتون ته راغلي تر څو هغه ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي چې وسلوالو یې میندې د دوی پر وړاندې وژلي دي. وایي د اولاد همدردۍ اړ کړي چې د خپل اولاد پر ځای دغه کوچني یتیمان سینه پورې ونیسي. من امروز آمدم به خاطر که برای طفلا شیر بیتم، چون مادرای خود در حادثه خونین دیروز از دست داده. من خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونا رو در خانه گذاشتم، آمدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای اینا بیتم، برشان شیر بیتم. و واقعا جگرخون هستم که چرا در حق کودکان ما همچون جنایت روا داشتن. د شل پاتې شوو ماشومانو له ډلې دغه ماشومې ته د مور یوازینۍ پاتې نښه دغه نوم دی. خدیجه چې له برید څو ورځې وړاندې یې په یاد روغتون کې ماشوم پیدا شوی و، له برید سره هممهاله یې ماشوم اخیستی او په تیښته بریالی شوې ده. که نفر ما داخل شد، اما سوای اول سر از نکشید، باز نزد، باز نفر دیگر زد، باز دیگر زد، 3 نفر بدید اتاق. باز امو اردو زد، من نفهمیدم دیگر، رفت پشت پرده کشید، پشت پرده کشید، زیاد زد نفر. د دشت برچی برید له امله 20 ماشومان دې روغتون ته راوړل شوي وو چې یو یې د وسلوالو له لورې په مرمۍ ویشتل شوی و او 19 نور هغه یې د افغان ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. و تعداد 20 طفلک نوزاد به شفاخانه اتاتورک ریفر نمودند که از جمله یک طفلک که مشکل ارتوپدی به شفاخانه طفل مراقبتی ریفر شد. 19 طفل در وارد نوزاد ما تحت مراقبت است، بسترش کردیم. د یتیمو ماشومانو لپاره نه یوازې دا چې خپل او خپلوان یې په تمه دي، بلکې ډیری هغه خلک چې هیڅ رشته ورسره نه لري د تل لپاره د دې ماشومانو روزلو ته یې زړه ښه کړی دی. خو له دې ټولو سره لا هم معلومه نه ده چې د دې ماشومانو برخلیک به څنګه شي.